کتونکو او مینوالو پام ورړم د نن ورځې تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. په لغمان ولایت کې د موټر بم چاودنې په نتیجه کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 26 نور ټپیان شوي دي. طالبان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپله تازه څرګندونو کې ویلي چې د ټاکنو په پایله کې له رامنځته کېدونکي حکومت سره د جګړې د یوه لوري په توګه خبرو ته چمتوالی لري. روغتیا وزارت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې افغانستان د درملو د تولید په برخه کې له 15 څخه تر 20 سلنو پورې په ځان بسیا شوی دی. ټاکنې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د ولسمشرۍ ټاکنو له نوماندانو سره لیدلي دي. د یونما له لوري د خپرو شویو معلوماتو له مخې اماماتو او د نړیوالو ټولنې استازو په دې لیدنه کې د ټاکنو کمیسیون او دغه راز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کار پر نړیوالي بېپریتوب او له یادو کمیسیونونو د ټولو برخو والو پر پوره ملاتړ ټینګار کړی دی. کرکټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر د کرکټ نړیوالې شورا د بورډ غړو په ناسته کې ګډون وکړ. په دغه ناسته کې فرهان سبزي د دغې شورا د اعلی بورډ غړي په توګه هم معرفي شو. شپږیزه کرکټ لیګ د افغانستان د شپږیزې کرکټ لیګ په دوام نن په ایلیمنټر لوبه کې کابل بازانو د کریم جنت د سلیزې پر مټ سپین غرز مریانو ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه او د لوبې غوره لوبغاړی کریم جنت وټاکل شو. ګرانو کتونکو کومو خبرونه خوښ شوي ویډیو د سره لایک کړئ.